سره د خبرونه پته لګیږي چې ته په دغه خپل موضوع باندې کول غواړي او به شور جوړول غواړي تخته د دې وجنه خو زماره پوره یقین سوچ ته کلم زمو سره نه چې کناستله ته خپل مشرانو وغي باندې د دې وجنه د لاول چغي وهلې چیرې دادی پاغي باندې کیږي اوس د دا طریق خپل کړل وي تلا تر اوسه پورې د ټکر په سړی نه وي وخت دا ځل ټکر سړی ته ملاو شو نو پنځبریانو دا تسلیم نور پنځبریانو دا پوس لګول تر اوسه پورې دیو کې زما د ټکر سړی نه پیدا شوی الحمدلله ټول ایکسپایر شو اوس ټکر سړی چې پیدا شو غم لیونه الحمدلله وکفا وسلام علی عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون انتہائی محترم اوریدونکو کتونکو نن 19 ستمبر 2024 ته بیگم سلطان د کلیپ ماته ملګرو راولې غو هغه ما واوریدو نو داغي په باره کې سو گزارشات پیش کوم د سلورم کلیپ په جواب کې محترم اول نمبر خود په دا کلیپ کې انتهایی د کنزلو نکار اغستره چې ما دغه سي گزاره کړي وو تابع گزاره وکړي وو دا زه اول دته د خبرو کوم مونږ ته چې څومره کنزل کول شي وک په خدای کته ته مونږ جواب هم د سره درو البته زمونږ اکابر ته سپکاوي کول دغوی توهین کول دغوی غلط جواب باندې یادول لغې برته سخت جواب ملوي مونږ ته کته هر قسمه کنزل کوي او څومره چې کول شي وک استاد غوادت هم دغه دي چې ما ته تبروز د شیخ طاهر صاحب تاسو د مشر کلیپ پیش کړو تاسو قرآن کې کنزل دي الله کنزل کړی دي نعوذ بالله تاسو وایي چې تاسو په نس قرآن کې کنزل دي الله کنزل کړی دي نعوذ بالله او د دې کنزل په مجبرانو مونږه بخپل خپل نه چروسته نو به تاسو دغه دین ښکاری کوي خو مشران مچړي چې مشرانو په کنزل کوي به برته جواب ملاويږي ان شاء الله دویم نمبر د په خپل کلیپ کې زه په ډیری بدمعشان هم کړی دي نو دلري ناسي په ویډیو کې نیغ کېږي ان شاء الله چې ترا مخامخ شو د وکړه به وګورو ان شاء الله دریم نمبر زره در خبرو د جواب نه مخ کې اول نمبر د خبره واضح کما چې د مناظرین د تیخت لار تاسو ګورئ محترم اوریدونکو کتونکو ګوره په تیر کلیپ کې د دا ویلو چې زماده طرف نه داوا دا شو موضوع دا شو بلال وی حیات فی القبر نو به وی د قبر چې کوم ژوند دی دا او دغه چې کوم متعلقات او لوازمات دي مثلا سماع الموتى شو حیات شو اعاده شو وغیرہ وغیرہ تاسو په دغه تاسو په عباراتو کې داري تاسو علماء دیوبند ته کافر ویلي دا قسم خبره ده وکړه نو ما ورته جواب مرکو ګویا کې دا زما جوابي داوا هم وا او زماره طرف نه داوا او موضوع هم وا ما د جواب ورکړو ټیک ده بالکل صحیح ده تب بیا عباراتو ترالی موضوع د متعین نکړه یو عقیده چلو زما طرف نه درواخله ما مرتل زماره طرف نه حیات فی القبر شو او داغي متعلقات څه دي لکه حیات النبی صلی الله علیه وسلم عذاب قبر شو د روح او جسم په منځ کې تعلق د حیات شو فهم میت ادراک میت استشفاء د قبر النبی صلی الله علیه وسلم سماع الموتى دا ټول خو د حیات قبر سره تعلق ساتي کنه زه بل طرف ته نه متله باقی کرامات په اضافي راغله چلو هغه به کټ کو بدل په لیکلو کې هم زتا ته دغه درکم ما ورته چې پنځبران په دې کې صریح نصوصونه منکر دي او په خپل کتابونو کې د خپل عقیدې مطابق سر عبارت نه راغلم ستابشن دغه مسائل او عقایدو کې د مسائل او عقایدو د وجنه د صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین جمهور امت خصوصا د علماء دیوبند تکفیر کړي هغه ته کافران ویل دي لہذا ما دلته تیر ځله موضوعات کړو چې زبن پیرانو ته کافر نه وایم نه زما د عقیده ده نه زما د موقف او مسلک د علماء دیوبند په موقف باندې کلک کوم چې ورته گمراهي لزم ورته وایم لہذا پنځبریان د خپل دغه عقاید او عباراتو مطابق د بلال د اصول مطابق اگر شیخ طاهر او شیخ طیب نواخله تر اخیری پنځبری پورې دا ټول مرتدین کافران او د اسلام نه خارج مشرکان دي ان شاء الله زوم درته دغه عباراتو نه بیا ثابت کوم نو بهرحال دته پکار ما ورته مخ کې کسان راکا زوم کسان درکمه چې کینی تاریخ ټیم زه متعین کی دغه نه دې تخته وکړه دا اوس د دې هغه تخت تر باغ چې تاسو ګوري سړی راټینګیږي نه خو بهرحال زده توایم چې ګوره موضوع ستاره طرف نه متعین زمات حیات فی القبر دغه لوازمات تا متعین کړو حیات فی القبر دغه لوازمات ما متعین کړل خبره جوړه شوله نو اوس تر تخت څه د پاره کې دویم نمبر د په خپل کلیپ کې انتهایی بد زبانی کړی دا خو بد زبانی زما متبارک ده چلو کو نور مو کې کنزل 15000 نور تاسو قرآن دی دغه اعوذ بالله الله دې موږ دغه سید تبلیغان ملګریم چې ردیو د قرآن د درس مخالفت کې دا وجوي چې ټول دا غریبان د خپل ګېډې د بڑا سو ګن پکې واسي
د دومره د حد پورې تل اول خبره کوي وې د ندیم په ما یاد وي دغه په باره کې خپل استادان او د جمعیت مشران لوی شیخ الحدیث دسي انداز کړي بیا کلیپ ور سره لګول د محمد الله والا نو ګور الله یجرمنکم شرعان قوم الله تعالی اول خو زماغه استاد نه کذاب تاغه زما څنګه استاد کړي دویم نمبر هغه جمعیت مشر د سره دین هغه او ماجر سره دی هغه تر کوم طرف نه جمعیت مشرانو کې څه شه ده جمعیتو خو بس دروغ چې شروع شم دغه سوداغي موضوعات کړل ته ما ته غو پېښ کوه دویم نمبر د ما ته وی ته ما ته درې اپشن را کړی دي ما ته یو قبول کو تاویل چې د نبی علی السلام جسد اطهر دا د صفات د نبوت کې پنځپیران شریک نه مني دغه نبی نه غني او استاد اخیره او ما درته ویل چې تاسو په کتابونو کې هم دي نو چلو هم دغه څه بده کړو دا اپشن خو ته قبول نکو کنه ما درته چې پنځپیران وای چې نبی رسول دا جسم اطهر د نبی نه دی تا به ویلی وای چې یاره زمونږ باندې دا الزام دی البته تاسو د عقیده ده نو ګوره زماره طرف نم درته عقیده متعین شو ستاره طرف نم بدغه متعین شو په دې عقیده بمباز کړو خدا اپشن خو ته قبول نکو ته بیا عبارت کابر تلاړي نو دا تا غلط بیانی ده چې کوي الله تعالی دې درته هدایت وکړي او کنه نو بس چې دغه بغړ وډو اثر ور روانه اخیری انجام به جهنم وي دریم نمبر کې دی وای اسلام مشران وای ماته وای اسلام مشران وای چې الله تعالی علم غیب نشته او پیر بابا دشتره نعوذ بالله زما مشرانو په دې کتابونه لیکلي دي امام اهل سنت شیخ سرور خان صدر ابراهیم الله ازاله الریب لیکل دي زما په سواد کې مشهور مناظره شوې ده په دې موضوع باندې و چې ته الزامات لګي اوس دغه سره زما او مناظره کې مصادقه کار چې دروغ الزامات ولګي بس سلورم نمبر دی وی ما درته ویل چې حیات فی القبر کې تاسو علماء دیوبند ته کافر وای تا کې غیرت نو راغله به مؤسسیس خو متعین کا کنه چې کینو ال راغله به هغه جذباتي خبري چغي وای پر چرته کې مری نه بار روزي څنګه بیا پنځم نمبر کې دی وای زمانی کونو ماته وي زمانی کونو چې ستاد نیکونو کوم حشر کړي دی وی لاړ بشي د شیخ سربر خان صدر سبیه دی مولا امینو کړو سي دغه په قبرونو به ودرېږي چې یونس نعمانی او پلان کې څه حشر کړو زه د تاول وایم چې امام اهل سنت شیخ سربر خان صدر سب نور الله مرقد علماء دیوبند تسلیم کړو دا زموږ ترجمان دی ته چې څوک دغه په مقابله کې یادې یقین وکړي چې هغه خپل ستاسو پنځپریان هم پوره نه مني دغه هم په اختلاف دی او امام المناظرین حضرت مولانا محمد امین صاحب دروکاړوی رحمه الله دیوبندیت هغه خپل مناظر هغه تسلیم کړی دی خپل ترجمان تر تسلیم کړی دی لاړ شه دیوبند وسم قائم دی په هندستان کې دیوبند چغي وي تر غوینه د پوسو کې د 2000 څوک دي او بیا ورته خپل پنځپریان پیش کوته دا څوک ته چې دغه گمراهان دي ستاده او دا دواړه د علماء دیوبند ترجمانان دي باقی دار د خبرو نو هغه احمد سید مشرانو د الله سره حشر کړو احمد سید چتروګړي چې تاسو مشر په هیت نبی صلی الله علیه وسلم مناظره شوې د مولانا وکړو صبرې مولا سره اګنو کې پټ شوی به چونی ورای وصل پورا داستان د تاریخ وګوره او یونس نعمانی د مولانا امینو کړو صبرې مولا شاګردو او چې کله په دې گمراهو کې بیا هغه طرف ته لاړو د مولانا کړو صبرې مناظره تر هغه مناظره وته وګوره سترګې ګلاو کې کنه څه شر شوی مولانا کړو صبرې مولا ورته حقیقت یې چې یونس نعمانی پر آج قیامت ټوټا ہوئے او بیا زما سره چې کوم کسانو یقین نو کوي مناظره در سره مولا کړی دی ایکسپایر شوی دی سو کې نوم نه نو چې شرمېږي نو بس نور ورته سو وي دغه نه خو خبره نشته بیا دی وای ما ورته ویل مې دی لو بچو تر غوپو چل مور خای نو ما ته یو خاط انسان بچی نه تر زناور نو قمقل او احمق دومره جاهل دومره ګور ته تشبیهات نه پیژنې ما درته ویل څنګه د الی چې دغه بچی چې هغه په غوپو کې تکړی الحمدلله د علماء دیوبند دغه ټیم په مناظرو کې دومره مهارت لري لري لکه څنګه چې لې په غوبو کې مهارت لري نو تر هغه سره غوپې لو بچو سره نشواله مطلب مې دا موږ سره مناظره ته نشي کولای نه په مناظرو پويږي قمقله چې وه په یو ځای باندې شروع شي اسوک چې ګوري چې لا تاسو قسمه لوخه دی برحال نو دا خو د غریب حالت ته بیا مخ کې وای ما ته وي ته نرشه ستام د قدا وشو خو اول به زما سلور غنټې د مناظرې دا غلګر ماشومان غونتی چې لوبه نه کوي ویره کمال اول نمبر راکې کوم کنه نه کوم دلته کو تراشه ما سره کېنه دلته خبره په کوچلو کوجدو باندې کیږي دلته خبرو باندې کیږي دغه څنګه کړي چې کومه کنه نه کومه دا چغي وای دویم نمبر سره د خبرونه پته لګيږي چې ته په دغه خپل موضوع باندې کول غواړي او به شور جوړول غواړي تخته ادي وجنه خو زماره پوره یقین سوچ ته کلم زمو سره نه چې کناستله خپل مشرانو وغي باندې ادي وجنه د لاول چغي وهلې چیرې دادی باغی به نه کیږي اوس دا طریق خپل کړل دریم نمبر زتا ته چلو په دغه افشن ورکو راځه ته زمونږ پاغي باول کیږي زمونږ پاغي په دې باندې خبره نه کیږي دغه څه وو موضوع به شروع اول وزستار مشر یو عبارت پیش کوم ته که جواب کول شي جواب به وکي
کني په غزي به پرېږدي ته زما راغی مشک جواب دینه شو کوله او به زما دي سره جواب نشته غلطه خبره لیکلې ده ته بر هغه طرف نظم عبارت پیش کې ما که جواب کوله شو زبو وایم چې دې جواب ده د ټیم برا کې که نو را سره جواب زم چې غلطه خبره لیکل مخکې به ته بل عبارت به پیش کو په دې اصول سره خبره و چې زه چلو په دې راځه خو دغه دلې ورو منه کو چې تم پیش کې زم پیش کوم دا اوس خبره نه شو دي کې دا پته لګي په دې موضوع مدعي څوک دې مدعي څوک دې د څه شروع دي اسی بلکې دلې ونو چغي وਹੀ نو دغه صفایده شته بیا ما ته وی اول اقدام ما کړی په دې موضوع کې زه مدعي امدار د سره دلیل ظالم زه هم مدعیم کنه مام درته دا وای خیر تاکه دا وای خیر خدا و ما می خدا دویم نمبر ساده خبره چې اول ما اقدام کړی دی نو تا وسبل او رسو میاشتې به کال بده کی چلو دو بده کی 2014 نه راوخل تاسو مفتی پیدا صاحب دلته په فقراوات کې ورسمه په دې موضوع مناظره و چاغوی تکفیر کړو مونږه مرتبه تکفیر کړو مورته تاسو مشرانو داری 2014 نه خبر را روانه ده دغه مورته خپل اصول پرنا کی لکه څنګه چې به تاسو تفصیل په پیش کو نو بهر دا خبرم دی غلط اتم نمبر ما دی بلال وې دی وای چې زه خو درته کافر نه وایم خو د بلال د پجبرانو ته کافر نه وایم خو د بلال د اصول پرنا کی کافر درته وایم نو دی وای زما په اصول د قران او حدیث په اصول کې تاسو زندقان او کافران ز تاسو وایم نو اول خبره خدا ده چې زم درته په دقه اصول ده ته چورته قرآنی حدیثي اصول در خوارج اصول خو په دقه اصول به ان شاء الله د شیخ طاهر نواخل تر ستا پورې بټول کافران ثابت ومن چل ستا په دغه اصول سره دویم نمبر کم د خوارج اصول چې تا متعین کړي چې مخامخ په پته ولګي نه هم نمبر د مخ کې وای ما ورته ویلو مې 2 غنټه بحث وای زیات نه زیات 2.5 غنټه دې ما ته چغوي نو لس غنټه وای او شل غنټه وای او دا چغوي کنه سلور او 15 غنټه وای دغه لپاره خو ما دعوت درکړو کنه چې ذمہ داران دی راولېږي در سره کینو ما الته مخامخ خبرو ګوره در اصل خبرې نه تخته کې د مناظره زمون کیږي ممکن نو پاغزي کې سلور 15 درې هر څو کسان چی دی به ریکارډینګ کیږي عام خلک دلته زموږ سره نه شریک چې موږ څومره باس کوو دی به اوري عام خلک دلته زموږ سره نه شریک چې موږ څومره باس کوو دی به اوري عام خلک وګوره دلته ویډیو شیر شي د علما واوري طلبه واوري او الناس واوري د دین سره مطلب واخلي چې فیصله غوي مو کې الله خورچا دا عقل ور کړل و چې 10 غنټې په دې 16 غنټې به ستا خپل مولایان نه اوري نه دا غوښره دومره ټیم شو الناس به سوري او ته چې ما کافر ثابتول شي په 2.5 غنټو کې 1500 عبارت پیش کول شي چې نه شي په 15 غنټو کې هم نشي او دا خو ما ته نه ویل کنه ستاره پر 2.5 غنټې عمر پر 10 غنټې کم 2.5 غنټې ستاره پر دغه 2.5 غنټې مار پرم دي کړ دي کی خبره شول لسم نمبر دی وای ما د تویلو مې دغه څه وکاو چې چون کې چې مناظره زستایو عبارت پیش کوم تا ته به در کوم وې ګوره سیاق سباق یو ګوره زماغه پیش کې ماته به را کې زبې ګورم به بس دغه جواب کوم کنه مې شو کول چې غلط را ده خبره نو دی وای په جنگ کې اسونه نه سربيږي وې تل ځان ته وکیل احناف په مناظر اسلام وې او وی کتابونه د مخ کې نه وګوره نو زه دا ته ګوره چې یو شی زموسته متعین نه خو مخ کې نه بمونږ کتابونه کتلې وي خو یو شی متعین نه د جز شی پیش کې کړه ځنګلي قمقلا مقا پدی پویږي نه څه شی متعین نه دی لکه مس اتا ته ما په تیر کلیپ کې مثال پیش کړو چې تا په مولا امام اهل سنت شیخ صفر خان صاحب درس پر مولا باندې دروغ ویل نو هغه عبارت کې ټول ګول شپږ منټه په لګي هغه خبره د بل چاره نقل کړي تا په شیخ صفر خان صاحب در پسې لګول دغه خبره یو شان ته بل شان پیش کړي دا صفحه چې زپاغه وخت ګورم چې دا کم زینه شی پیش کړي کتابونه ما کتلې دي خو ما ته دغه څه په حفظ باندې اتا ته شپږ کتابونه ټول نه دی یاد کړه چې تار کوم زینه پیش کو د عبارت تر چا کول پیش کو تا صحیح پیش کو غلط دی پیش کو تر سیاق سبق نه کټ کړه ده کنه ده کړه د فیصله خو هغه وخت کې دی شي چې سړی هغه وګوري کړه نو چې وس انسان کتل نه بیا بسنګ پاغي باندې دغه کیږي فیصله کیږي نو برحال خو بس قمقلی یو سړی په دغه نه پويږي چغي وایي یو لسم نمبر ما ته وایي وستا د ټکر وې تلا تر اوسه پورې د ټکر په سړی نه وخت وې دا ځل د ټکر سړی ته ملاو شو نو پنځبریانو دا تسلیم نور پنځبریانو دا پوس لګول تر اوسه پورې دیو کې زما د ټکر سړی نه پیدا شوی الحمدلله ټول ایکسپایر شو اوسه ټکر سړی چې پیدا شو غم لیونه نه پنځبریان به وري ولا شرمېږي در باندې پنځبریان هم در باندې شرمي چې دا زب شرم باندې وختي او بیا دغه نه پس بیا د راځي پرون مولانا عبدالرحمن عبید صاحب حفظه الله ما خبره پیش کړو چې د ځنګلي ورته پون کړی دی نو په مولانا عبدالرحمن عبید صاحب باندې سلام واچو
نو مولانا عبدالرحمن حبیب صاحب ورته چې په مشرک ماته مشرک ونه مشرک باندې سلام اچول جایز دي دا ورته د عمر ته پتور د دعا باندې ویل چې الله درته هدایت وکړي نو مولانا حبیب صاحب ورته تاسو کو و یاره که زه په عیسائی باندې دغه سلام واچو مر دعا د پاره چې د هدایت دعا وي دا به جایز دی بیا شور جوړ کی نو دی وی و یاره ما ورته چې ځان عیسائی ومنه نو ته د عیسائی نم غټ کافر وې کنه زنديق وې ته موږ ته زنديقان وې کنه دغه د عیسائی نم غټ کافران شروع اے په زنديق باندې سلام ستره و دې ته لکه انګا بنګا اکا بکا چغا شور التم دي شور په ټلیفون کې شروع او دویم نمبر به وی ډاګي بابا جی ابراهيم الله دی دغه یو کتاب کې مې راکېستو وی به دفاع نشکل نو شرمېدلیا تا خو خبرې د غوګ نه کې خودو کنه تا به خبرو کې تعرض پیدا کوو او تعرض دې نشو پیدا کوله په غدر د تیر دغه کې ما جواب درکړو دویم نمبر دې بیا په اخر کې وی ما ته کده څه نه تیاریږي نو بیا په ټول سره په یو ځای وکړو خو شرط بدای چې یوازې په یوازې وکړو دا مجه خبره شو یعنی مدعی بنې معلوم مدعی چلو په دې غم کېرو او یو په یو وسنګ کېرو کتاب براله خبره وکړه کړه خبره ته وګورئ دغه ته لیونو خبره کې مناظره کې خامخا معاون وي صدر وي دوه سره معاون کتابونه راخلي مناظر کاری دا خبره واوري نوټه کې رضان سره استاد بشن کې لیونو چغي وي کتاب لري دي کې لیکلي دروغ وي په کتابونو باندې خونه کیږي نو برحال بیا د پخپله او ما ته مبادیات ته په خپله راځي نو اول خو زه دته وایم چې اول خو ستا د حیثیت نه چې تاسو سره زه مناظره وکړم خو برحال دغه عمر حیثیت خو ما هر کو درته خو موضوع هر څه خو زما ستا مقرر شوي دي که نه دلته نه مقرر شو اوس د ټایم او د دې څیزونو د طی کولو دپاره به زه څه دپاره درځم هلته خو به ټایم مونږ مقررو ځای به مقررو دا څیزونه مقررو د هغې دپاره درتلو څه فایده شوله زما خو بس دا صرف اگر تیخ د لپاره کله یوه بانه کله بله بانه کله بل برحال زه ته په اخره کې بیا وایم کنزل مونږ ته بېشکه کوه قسم دی که درته جواب درکړو مشران مه یادوه په غلط الفاظ یادوي بیا به مشران یادېږي یو خبره دویم نمبر دا شوله چې موضوع تا متعین کړو حیات قبر او دغه لوازماتو کې تاویل ستاد کبیر عبارت ما هم درته کوم متعین کړه چې حیات قبر او دغه لوازمات چې څومره دي تاویل یادې رو موږ هم درته یادې رو تاویل سماول متا موږ هم ویل سماول متا التبت تعلق موږ درته تعلق تفصیل وکړو هغه ټول چیزونه ما هم د حیات قبر لوازمات راغ کرامت په کې زیاتی او اعتماد ځل کټ کو نو خبره خو برابر شو کنه موضوع خو زموږ ته مقرر شو خو کلیپونه صد پاره کې صرف او صرف رابطه جوړه کا چې کسان کینو په خپلو کې تاریخ ټیم ځای متعین کو او وخت مقررول نو چلو په وخت یو ما ته نزو ته زما طرف نه 4 غنټې چل کېبنو په دونیمه باندې اتفاق راځو په درې باندې به مخامخ خبرې وکړو نو زه دا ځل بیا امید ساتم چې پنځپیرانو د کوم وکیل مر مخې کړی دا ځل تاسو به خپلم نه مطمئن د سلیونه غونته کې احمق مزاغت وایم چې ګوره بکواسات مکوه کسان دې را مخې ته کا چې خبره جوړه کو مناظره وسو قسم دې زمونږ زړه وس غواړي چې تا مخامخ یو ځل تراشي دا پنځپیران مې په پتا باندې خلاصونه صفا کې راغې نه پس کو برالو چې څومره بدمعشاني کې دا مخامخ به وګور ان شاء الله د دې خبرې نه دي چې په شپ اوس دغه مرزورونو کې ته چې په سکرین باندې راوځي غریب برحال ز پنځپیرانو ته هم غیرت در پکې موضوع متعین شو دواړه طرف نه دویم خبره پاږي کې څه پاتې شو تاریخ ټیم زینو د غیره لپاره مونږ ورتول چې کسان دی راکا چې مخامخ تاریخ ټیم الکه چلو دام راک سره مخامخ نه کې مونږ درته 2 غنټې ویلو تاسو 4 غنټې ویلو چلو په هر یو باندې 3 غنټې شوې 3 غنټې زمونږ پاږي 3 غنټې تاسو پاږي به چې مخامخ کینو د غیره لپاره ترتیب وکړو او چلو یو ذمہ دار دی راک زما طرف نه مفتی فیض الحسین صاحب مولانا عبدالرحمن عبید صاحب ذمہ داران دي مخامخ واړی مجلس وکړو خو مخامخ بس زیات زکه خبيج یو سنجیده څوک دوه کسان راولېګا چې په دا ټیم په داسې زونو باندې جوړ شو ان شاء الله مخکې به خبره چلو مناظره پر میدان هموار کو الله دی وکي چې دغه خوارجو دا جنازه وګرځيږي او پنځپیران په خپل دغه سي انګړه بنګړه یو بل راوباسي د شلم مناظر دي هغه به ایکسپایر کیږي او دا ځل خو د ټولو لپاره د شرم جوړ شي چې بیا دی یادي مسلمانانو په تاریخ کې په خارجانو کې دغه خارجي نو راغله څنګه چې دا خارجي لري تاسو دړه پتوي چلګي نو ان شاء الله انجام به وګورو خو چې کله مخامخ شي او د سړي د 50000 روپیو غا چیلنج ور کړو نظر ته 50000 روپۍ به ځان سره راوړل په مقرره تاریخ باندې چې وصل پته نه 50000 روپۍ در سره ویو کنه لیدلې بدی ویو کنه خو هغه به راوړل او مخکې مناظره د لپاره ترتیب برابر ک تختمه کوا موضوع متعین شوی د دوړو طرف نه موضوعات هم راغله هر سره راغله باقي تاریخ ټیم زه او نو دغه لپاره ما درته چې رابطه وکړه زمون کسان در سره دوه ما رابطه کړه الله دی وکړي چې د پنځپیرانو د لپاره د پنځپیرانو دغه خارجيانو د لپاره جنازه وګرځي او دغه خلی آینده لپاره به کلم په حلقه په سکولو نش جزاکم الله خیر السلام علیکم